همیشه وي خوارې برخې د خوارانو هورې ځي کولال له زر د زردارانو ستړي مشي باندې څه شي خو زړه ښه شي راشه واده خله خبر د بیمارانو سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بېقرار یم او تاسو ته خاص هم پته ده چې موږ په کابل جان کې په کابل جان کې بیا د ظاهر الله حاجي صاحب خواله راغلی یم ظاهر الله شینواری صاحب را سره واورئ زمونږ کلیوال دی او الان کې زه به هغه وخت کې ماشوم وم ما ته چې مونږ په بډهبیره کې ډېر وخت تېر کړی دی زما په سترګې هسې خوږې خوږې کېدې ما چې چېرته مې حاجي صاحب لیدلی دی خو داسې ډېر مې په مازغو کار نه کړو بیا درمان صاحب هم راته وایي چې یاره دا خو ما چېرته لیدلی دی او پته یې نه لګي مې لږه زما هم پې شک راځي بیا مې ورته ویل یاره ما ته خو د مولانا خان صاحب غونته ښکاري نو هغه تندي له ټک ورکړو چاو که نه دا خو بیخي د هغوی په رنګ دی نو را سره یې واورئ ښه ډېر ښه شعر لیکي مه لوسئ را سره ډېره مننه ووایم داسې وایي زه او ته سره پوهېږو پټ په زړو کې زه او ته سره پوهېږو پټ په زړو کې رقیب څه لا اشارې کړي په بڼو کې او که سور اور رانه چاپېر وي او منځ کې زه یم ستا نامه به یادومه په لمبو کې او وایي تور ویښته به درته سپین کړم انتظار کې تور ویښته به درته سپین کړم انتظار کې خامخا به دې راګیر کړم په پنجو کې او وایي ظاهره که شینواری په رښتیا یې ځان ملنګ کړه او کچکول واچوه اوږو کې وایي چې ښه ماښام شو په ټول کلي کې تیارې خورې شوې چې ښه ماښام شو په ټول کلي کې تیارې خورې شوې زما په زړه کې تلوسې اوس د هغې خورې شوې او شپه د آرام د پاروي سړی آرام شي پکې شپه د آرام د پاروي سړی آرام شي پکې زه نابلده شپون د شپې رانه رمې خورې شوې ډېر ښه شعر دی او په نیت د ذکر مې له جیبه نه راوایستلې په نیت د ذکر مې له جیبه نه راوایستلې ډېر وارخطا شومه په لاس کې مې تسبیح خورې شوې او د 15مې صدۍ دا ایمان به څنګه ټینګ شي د 15مې صدۍ دا ایمان به څنګه ټینګ شي چې په اوږو باندې د زلفې را خورې خورې شوې او هغه چې چای د پلو پیڅکه لیدلې نه وه هغه چې چای د پلو پیڅکه لیدلې نه وه په نوم د سوال بازار کې هغه پښتنې خورې شوې او د ورور په بدو کې یې ورکړه او هېڅ غږ نه کوي د ورور په بدو کې یې ورکړه او هېڅ غږ نه کوي خو ولې اوښکې په مخ باندې راتلې خورې شوې وایي جیلۍ لوپره شوه د ټول کلي نخپې وباسي جیلۍ لوپره شوه د ټول کلي نخپې وباسي څو مست شیخان به اوس له خپلې عقیدې وباسي او هغه په ذکر وده شوی په ځان نه دی خبر هغه په ذکر وده شوی په ځان نه دی خبر هغه لګیا ده له څنګل زلفې خورې وباسي او هغه لوچکه زه صوفي یم دا به څنګه چل شي هغه لوچکه زه صوفي یم دا به څنګه چل شي لکه شیطان هر وخت ما خوار له سجدې وباسي او څه په مزه مزه یې زلفې رانه خلاصې کړلې څه په مزه مزه یې زلفې رانه خلاصې کړلې د څادر څنډه په قرار له دروازې وباسي او چې په کمسلو کړي باور نو خود به خورې ډغرې چې په کمسلو کړي باور نو خود به خورې ډغرې بیا به وخت تېر وي بیا به ښې ډېرې توبې وباسي او بیګا زمونږ په ګاونډ کې داسې شور غوندې و بیګا زمونږ په ګاونډ کې داسې شور غوندې و خبر شوم خان صاحب هغه کونډه له کوټې وباسي او دلته یوازې د جومات له څپلۍ نه ورکېږي دلته یوازې د جومات نه څپلۍ نه ورکېږي دلته مولا هم د جومات نه سپارې وباسي او دغه بیګا یو مظلوم سړي تحفه کې ورکړي دغه بیګا یو مظلوم سړي تحفه کې ورکړي دغه قاضي چې اوس له جیب کومې پیسې وباسي او ظاهره دا خلک به تا همداسې غم کې پرېږدي اوس درته وا کړي له خولې دې څو کیسې وباسي وی د تسبو د پاسه جام مګ د ګناه ده د تسبو د پاسه جام مګ د ګناه ده داغ لمن کې د خپل کام مګ د ګناه ده او میکدې سره په خوا کې مه تېرېږه میکدې سره په خوا کې مه تېرېږه په غلطه ځمکه ګام مګ د ګناه ده او د هوښیار د پاره دوه خبرې بس دي د هوښیار د پاره دوه خبرې بس دي د جاهل مخکې کلام مګ د ګناه ده او
دغه لار د ګناه طرف ته بیایي دغه لار د ګناه طرف ته بیایي قدمونه دومره خام مګ د ګناه ده او بې غیرته ژوند نه 100 وارې مرګ ښه دی بالکل بې غیرته ژوند نه 100 وارې مرګ ښه دی پل په پل دی د غلام مګ د ګناه ده ډېر ښه دی غم مې ډېر دی او دا لږ غم رازنې کم کړه غم مې ډېر دی دا لږ غم رازنې کم کړه چیرته لاړه شه اوبه په ملا دم کړه او زه ښه نه یم زه ښه نه یم زه خراب یم زه ښه نه یم زه ښه نه یم زه خراب یم دا د خولې لاړې دې ما لره ملهم کړه او که مې لږه نازواني در سره وکړه که مې لږه نازواني در سره وکړه بیا توبه کړه بیا د مینې نه قسم کړه او دا رقیب چې هر څه وایي دا دروغ دي دا رقیب چې هر څه وایي دا دروغ دي دروغجنو باندې یو ځل جوړ ماتم کړه او چې په زلفو خامارانو دې شهید کړم چې په زلفو خامارانو دې شهید کړم هله راشه په تابوت کې خو مې سم کړه او په ظاهر اشنا د سپین کفن هوار شو په ظاهر اشنا د سپین کفن هوار شو جنازې ته را خبرې واړه چم ډېر ښه دی مونږ په تمه یو چې نن نه به سبا ښه وي خو حقیقت کې یو نه بله ورځ به تره راځي او جنگ مو کلونه پسې واوښته بې حده شو نور کله به سپین رنګ کې د سولې یو کوتره راځي او ماشوم رالوی شو اوس سپین ږیری دی خو نه پوهېږي ماشوم رالوی شو اوس سپین ږیری دی خو نه پوهېږي چې په مونږ ولې څوک د کوزه او څوک د بره راځي او څه به زمونږ عمل خراب وي خو څه نورم شته دی څه به زمونږ عمل خراب وي خو څه نورم شته دی ملامت هغه دی چې څوک دلته خپل سره راځي ډېر ښه مننه حاجي صاحب ډېره مننه تاسو د دغې مېلمستیا څخه هم ډېره مننه مېلمه پالنې ډېره مننه او ظاهره چې تاسو واورېدو بل دا راته ووایي تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ کوم شیونه چې ستاسو خوښې خیر دی کامنټ کې راته ووایي خوشحاله شي ډېره مننه درمان صاحب راتګ نه مو بیا د خپرونې نه مو یوه نړۍ مننه او کور مو ودان چې دلته راغلی زموږ خواته او موږ سره مو بانډار وکړو ډېره